الجزائر انتخابات کوم ځای ته ورسېدل. د افغانستان انتخابات بالاخره جمهوري فیصله وکړه. د پارلمان انتخابات د اتمه میاشت پارلمان په استانبول کې د ډالرو په تقسیم باندې یو رئیس وټاکل شو. ولې دا هغه مشکلات چې دا به موږ به حل وکړو. موږ تاسو ته وایو چې طالبانو پالیسي دي، غلطي به سوي دي، اوس هم روانې دي، کمزوري به وي، بېتجربې به وي. نو راځي چې د راتلونکي لپاره په حل باندې کوشش وکړو. داسې خلک وایي افغانستان یوازې د 100,000 افغانستان نه ده، دا د 15 میلیونه انسانان افغانستان ده. په دې کې موږ د شوروي ضد جهاد په وخت کې 15 لکه شهیدان مو ورکړي دي. اوس هم د خلک د ځوانانو ډېر دي. یو قرباني دې څوک په نظر کې نه نیسي، یو حقوقو ته ولې څوک نه ګوري. که څوک راوایي پروژې اخیستي او یو سړي وایي کور اخیستي موږ یې وهلی بل ټول ته ودرېد د سګرېټ قرباني کړو. افغانستان په ټول کې شو چې موږ ورونو راځي دې ملت رحمو، راځي دې ملت ورحمو، دا مسلمانان سره ورسو شو، دا پردي اولاد ته جواب اطمینان د کوم ما خاور د الله په څیر استعمال کړي. نو د الله څخه هیڅ څه د کوم په څیر تر راځي او نور تر راځي. یو هغه څه چې په څیر اول څه مطابق د حدیث او دا د ټول مجلس او ټول ما شاګردان کې وو یو څه په څیر کې په دې کتابه کې دا معنی په ځای کې دا کار یو شاګردان د ټول څه ورته سنت د کندوز مدرسه خاصه انسانان کلینیکونه بازارونه دا خلکي دي ټول مختلف ټول دا ټول نو تاسو ته حق لري. اوس دې سره راځي دا ټول راوځو راځي دا ټول یې خبره وکړو. د جمهوریت خبره کوم څه دي جمهوریت دا یو تعریف چې جمهوریت باندې کېږي خبرې کېږي چې د خیر خبره کوي همدارنګه ازادي او خدای په رسالت باندې څه باندې نور کړي رسالت او د موږ په بړي او د موږ د خپل چاپېریال سره ورسېږو د حالات سره ورسېږو. مثال دا شان باید ټول وړو ده ورونې وویل چې تاسو یې اعلان کړئ وایي دا اعلان معلوم دی دا د مطبوعاتو په ضد ده، دا د نشریاتو په ضد ده، دا د بیانو په ضد ده، دا د نورو د اعلاناتو په ضد ده چې وایي دا طالبانو افغانستان کې د هر چا په کور کې یو نوم راوښی لا وإله إلا الله. أنا أوصل السلام أوصل الخير. كذا زمان الإمام الرسول عليه السلام. لما الله ناس أذان أو قال يا أذان الإمام يقول الإمام السلام عليه وسلم استاذ الخارجان أهل الدين كلمة أو شافوا بانوا. نورو راسي سيدنا كبروا سيدنا ده النور اللي يسلي يتسلسلوا افغانستان ایله په نظام باندې دې خبرې وکړو بل زړه راس شي بل زړه سره شي د قانون دې دا خبرې معنی کوي معنا او خدای تاسو خبرو جواب کوي څنګه چې یو د کار دی د اخر څه معنا تاسو ته جواب ورکړو او تاسو د خبرې یو وطن خلک په باندې وکړي هر څه دا معلومه کوي هر څه کیږي هر څه حق دې څه په لاس مختلف ممكن هذا النظام يقول لسنا يكون سنتميز ونزاكم وصلت الى هذا كان ما يقول سنة القانون كله ولا غيره أشرف ولي الله يقول لا تقول بيان الشيء حصل كلمات ولا تقول الحقيقة حصل كلمات ولا تقول تلوكم ماذا مسألة ومما نشأ الإنتاج في باكستان خارجي ويوصلون الشيء في باكستان المداخلة ويوصلون إلى في باكستان المقابلة ويوصلون إلى في إدارة القانون في الجزر والجامعات ويوصلون إلى تتكلم عن مداخلة الخصوص في قبل المداخلة في مبايات التنظيم وكنوز التنظيم وجرائم التنظيم والإعلام الأكثر كثير يستخدم وقته وتحقيقات النمو ومقتل الشكاوى حقیقت وسره نبدو حقیقت باندې مزار خبرو حقیقت مزار راځو لا کوم تاسو او
په حقیقت باندې سترګې پټې کړو او یوازې یو په بل باندې انتقادونه کوو یا پرمختګ نشو کولی ورو راځئ چې راتلونکي لپاره داسې وکړو چې حل هېر نه شو د حل لارې پرې شو نور مې وخت ته انتظار واخیستو